أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا نشتا پاکسانو چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او اعمالی کلی دی دنیکو جناحونو گناہ فیما اطوائمو پاغسکی چی خوڑلی دی اذا متقو کلا چیزان بچ کوی د شرکنا وآمنوا ایمان راولی دے وعملوا الصالحات او اعمال کلی دی دنیکو ثم اتقوا بیاذان ساتلی دی د حرامنا وآمنوا او ایمان راولی دی ثم اتقوا بیاذان ساتلی دی د شبهاتنا واحسنوا او نیکی کلی دا والله يحب المحسنين او الله من کوي د نیکیو کوونکو سره. شان نزول د دې آیت مبارکه هغه داسې ده دا جواب د یو سوال له کله چې الله شراب حرام کړل نو بعضی مسلمانانو ته دا شک را پیدا شو چې شراب هغه خو مخکې مونږه سکلي دي نو آیا زمونږ عبادتونه هغه به برباد وي او مونږ به ګناه کړي وي او یا ځنی مسلمانان هغه شهیدان شوی دي او شرابو داغي په خېټو کې وو نو آیا دی با د ګناه په حالت کې تلی وي. لکه انس بن مالک رضی الله عنه هغه فرمایي چې ما د ابو طلحه رضی الله عنه پکور کې خلکو ته شراب ورکول چې پاغه ټیم کې با شراب د کجورنا دا به جوړېدل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو چې شراب هغه حرام شو. وای ما ته ابو طلحه ویل چې لال شو دا بهر واړوا وای زه بهر وتلم او شراب هغه می واړول دا د صحابه ایمانو چې دا الله پیغمبر ویل حرام دي دوی کوي نو بیا ولاوی انی بانی هغه ول نه کته زمان د زمانی مسلمانانو پشان نو چې ګېړه تا د ټینګ نه یا نو کته ورته يرجی د دې خړل هغه ټیک نه دی نو دې به يرجی ولی استاد تاسو دا نه وای چې تیار غلې هغه به نه خراب وای خیر دې بیا به نه خورو خو لیکن اوس خدا خرابول نه دی پکار نه صحابه دا نه ویلو بلکہ امام بخاری وی صحابہ راول کی دو او کسو کی آغا شراب و آغا تویک لو نو بعد خلق ویلو چسا کسان پا دی حال کی ملشوی دی چه شراب دا آغی پا خیٹو کی ولکا وحود کی شہیدان شو نو آیا دوی دا جرم پا حالت کی لالو نو الله رب العزت د آیت مبارکه راولې گو
لیس علی الذین آمنوا نشتا پاگ کسانو چی مان راوڑے دے وعملوا الصالحات او اعمال کلی دی د نیکو جناحونه گناہ فیما طعموا پاغس کې چې خوړلې دي مفسرین ویا فیما طعموا من الخمر واكلوا من الميسر یعنی شراب اس کلی دی او د جواری مالو هغه خوړلې دي اذا متقوا کله چې ځان بچ کوي د شرک نه وآمنوا او ایمان راوړې دي ګورا دلتا درې زلو تقوا او ایمان واغا ذکر شوه دي درې زل ایمان او درې زل تقوا دا غي ذکر شوه دي نو علماء یا خو تاکید غرض ده چې مؤمن با بار بار ایمان او تقوا دا به تازه کوي او بعض علماوی جدا جدا مصداقات هغه بیان کړي دي نو دا اول امنو د دین مراد د کفر او د شرک نه ایمان راوړل دي او د دویم ایمان تحریم خمر باندې ده یعنی ایمان په دې باندې راوړو چې شراب ته حرام وي او دریم ایمان بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم یعنی نبی علیہ السلام چې سره وړي وي پاغي ټول ایمان لري استقامت او ثبات علی الایمان وعملوا الصالحات دای دوا کرتی ذکر کړي دي دوا کرتی یا خو علماء ویا تاکید و غرض ده یا اول صالحات فرض او مستحب دوالو ته شامل ده او دویم صالحات اداء فرائض مراد د دین فرائض دي او تقوا پرهیزګاری دائم درې کارته ذکر کړي دا یا خو تاکید و غرض ده چې په هر وخت کې تقوا هغه پکار ده او دویم دا چې اول تقوا د شرک نه ده دویم تقوا د کبایرو نه ده دولیو گناهونو نه او دریم تقوا د صغایرو نه ده نو د دینه ورستو بندا بیا د احسان او درجه ترسیږي نو زکه ور پسې بیا ورستو ویا واحسنوا او نیکی کړي دا واحسنوا او دویمه فرق علماء کوي چې اول تقوا مطلق د شرک او د کفر نه ده دویمه تقوا د حرام او د کبائر نه ده او دریمه تقوا د شبهات او د صغائر نه ده او دریم دا اول تقوا یعنی اتقوا شرک یعنی د شرک نه تقوا کړی دا او دیمه تقوا د شراب او د سکلو نه ده او دریم تقوا من العود الى الخمر شراب تعبیر تا نو واپس کیږي واحسنوا
او نیکی کړی دا والله يحب المحسنين او الله مینا کوي د نیکیو کوونکو سره ليس على الذين آمنوا نشتا پاکسانو چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او اعمال کړي دي د نیکو جناحون ګناه فيما طعموا پاس کې چې خوړلې دي اذا متقوا کلا چې ځان بچ کوي د شرک نه وآمنوا ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات اعمال کړي دي د نیکو ثم اتقوا بإذان ساتلې دي د حرامونه وآمنوا ایمان راوړې دي ثم اتقوا بإذان ساتلې دي د شبهاتونه واحسن وونی کی کلی دا والله يحب المحسنين الله مینک یو دنه کيو کوونکو سرا دعاو کې عمرزو کې یو مشر ملګری او زه چې اول عمرزو کې امام شوم زما ډیر زیات خدمت کړي او د جمعات دیم خدمت کا انہوں پات شوه دعا ورته وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې درجات بلند کړي الله یې پسماندگان د صبر جمیل ورکړي الله دې هغه جهان بهتر کړي